د یو کس بوټان زاړه شوي وو. د دې لپاره چې نوي بوټان واخلي نو خلکو نه به پوښتنې کولې، بیا یې ګوګل کې سرچ کوو، کتابونه یې ولوستل. خو د دغو ټولو نتیجه دا شوله چې باید بوټان داسې بوټان واخیستل شي چې هغه پښو کې آرامه وي، پنجو کې پراخه وي او شاته پونده ونه وهي، کول کې راحت بخشه وي. او د بوټانو اندازه د پښې اندازه ښه واخیستل شي تر څو بوټان هغه پښې ته فټ برابر شي. نو د تار باندې خپلې پښې اندازه واخیستله، یا یې په لرګي خپل اندازه برابره کړل او ښار ته لاړه. ښار کې وګرځېده ډېرې ځان ستړی کړ، په یو ځای کې بوټان پیدا کړل. بوټان ښه راحت بخشه وو، خو جنجال دا و چې له ده سره هغه تار یا هغه لکڼه چې ده ورباندې اندازه اخیستې وه هغه نه وه، هغه ترې کلي کې پاتې شوې وه. نو دی ډېر زیات خفه شو، بېرته کلي ته لاړه. کله چې کلي ته لاړه هغه تار یا لکڼه پیدا کړه، بېرته ښار ته راغی. نو کوم دکان کې چې بوټان پیدا کړي وو هغه دکاندار سره هغه بوټ بیا ختم شوي وو، بوټ ترې بل چا اخیستی وو. نو د دکاندار ته ویل چې کاکا ما خو پرون بوټان خوښ شول خو اندازه نه وه، اوس راغللم. خپل ټوله قصه یې ورته وکړله. نو هغه دکاندار سپین ږیري سړي خپل تندي ته ټاک ورکړ، ورته ویل چې خدای بنده خو پرون به دې پښه راته ښودلې وه، ما به هغه بوټ بیا لیدلی و چې دا پښې کې راځي نه راځي څنګه. ویل نه ما خو اندازه اخیستې وه او کتابو کې مې دا شیان پلټلي وو چې ریسرچ مې کړی و، که هغه ریسرچ مې نه وای کړی نو څو قسم بوټانو ته برابر شوم. نو سړي ورته ویل چې اصلي د بوټانو اخیستلو لپاره دومره ځان په تکلیفولو ته ضرورت نه و. د بوټ اخیستلو لپاره چې دی پښې ته ضرورت دی، دویمه خبره دا دی چې پیسو ته ضرورت دی، او دریم تصمیم ته. دغه درې واړه شیان چې وي نور بیا وروسته کېږي. تاسو به ځینې کسان لیدلي وي چې هغوی ډېر زیات ریسرچونه کوي، تحقیقات کوي، پلټنې کوي، بالاخره په ډېر چینجن شي ور برابر شي.